درنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو زده کوونکو زموږ تاسو درس چې دی د تمباکو زیانونو درس آخري برخه ده. هغه هم فعالیتونه او لغتونه، هغه لغتونه چې تاسو نه ورباندې پوهیږئ هغه به معنا کوو. هر یوه ته به جدا جدا جملې جوړوو. سمه ده، ډېر ښه. او تر څنګ ورسره دغه تش ځایونه چې راغلي دا به څنګه وډکوو. سمه ده، ډېر ښه. ښه درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې په د کتاب فعالیتونه حل کو یا لغتونه معنا او جملې ورته جوړې کو، لومړی راځم له تاسو نه پوښتم چې په تېر درس کې مو څه شي ولوستل؟ آفرین، د تمباکو زیانونه مو ولوستل. په دې بحث کې مو څه زده کړه؟ په دې درس باندې مو چې بحث وکړو، آفرین، ډېر ښه، ډېر څه مو لاسته راوړل دی. هغه کسان چې تمباکو او یا هم نور نشهیي توکي استفاده کوي له هغوی څخه باید ځانونه لرې وساتو، له هغوی سره راشه درشه ونه کړو، هغوی ته توصیه وکړو چې دا شی مه استفاده کوئ. سمه ده، ځکه هغه کسان چې نشهیي توکي استفاده کوي هغوی به راتلونکی ډېر خراب وي، د هغوی راتلونکی به ډېر ګډوډ وي، د هغوی به داسې راتلونکی وي چې د ډېرو ستونزو سره به مخ وي. سمه ده، ډېر ښه. ښه درنو زده کوونکو، موږ تاسو ویلي وو چې تمباکو یوازې په نسوار نه بلکې په سګریټ او چلم کې هم استفاده کیږي. صحیح ده چې موږ باید له دې څخه ډېر لرې پاتې شو، ډېر باید مینه ورسره ونه کړو. سمه ده. او بله خبر دا چې هغه کسان چې تمباکو یا هم نور نشهیي توکي، مثال سګریټ څکوي، چلم څکوي، نور نشهیي توکي استفاده کوي، صحیح ده که نه، د هغوی وجود څومره ضررونه ګوري، څومره نیمګړتیاو سره مخامخ کیږي. صحیح ده، څومره مرضونو سره مخامخ کیږي، څومره ناروغۍ ورته داسې جوختې ولاړې په کار چې حمله ورباندې وکړي، ځکه د وجود مقاومت ډېر کم وي، د وجود مقاومت ډېر ضعیف وي. صحیح ده، ډېر ښه. ښه، اوس راځم د دغو لوست فعالیتونو ته چې په دې درس کې څه شي راغلي دي. سمه ده، ډېر ښه. ښه، دلته پوښتنه شوې ده څوک چې سګرټ څکوي خلک ولې ترې کرکه کوي؟ پوښتنه کړې، آفرین، ولې ترې کرکه کوي؟ آفرین، هغه کسان چې سګرټ څکوي، هغه کسان چې سګرټ څکوي د هغوی راتلونکی ښه نه وي. ګورئ، هغوی غاښونه خراب وي، خوله یې بد بوی کوي که نه، اوړه یې خراب وي، ستونی یې خراب وي، مری یې خراب وي، سږي خراب وي، د مخ رنګ یې خراب وي، سترګې خراب وي. او هغه څوک چې سګرټ څکوي دغه لوګی نورو ته تاوان رسوي، نو ځکه ډېر خلک ډېره کرکه ترې لري. صحیح ده، که مثال په یوه کوټه کې، په یوه موټر کې یا نور ځایو کې څوک چې سګرټ څکوي، مثال دا لوګی دوی بېرته پوک کړي، له خولې څخه روباسي، نو دغه لوګی چې نور څوک تنفس کړي هغوی ته هم ضرر رسوي. سمه ده، ښه. بله پوښتنه یې کړې ده، وایي نسوار اچول کوم زیانونه لري؟ څوک چې نسوار کوي که نه نسوار اچوي کوم زیانونه لري، کوم ضررونه لري، کوم تاوانونه لري؟ ګورئ، نسوار چې څوک کوي، پوه شوئ په نسوار، هغه مثال دوی غاښونه خرابېږي، بلکل غاښونه تک زیړ کېږي، بلکل لویږي غاښونه یې، اوړه یې خراب وي، خوله یې بد بوی کوي، مری معده یې دواړه خراب وي. صحیح ده، ګنګس وي. سمه ده چې موږ تاسو باید دا استفاده نه کړو. که چې مثال له دې تر څنګ که مثال یوه خلته نسوار، یوه پورې نسوار ته 15 یا 10 روپۍ اخلي، نو هغه که ته چې ته په یوه ورځ یا 2 ورځو کې خلاصوي، نو که چې دغه ته مثال د ورځې، هفتې، میاشتې، کال او بالاخره مثال ته یو 40 کاله 50 کاله نسوار وکړي، مثال دا حساب کې دوی هغه اوسط روباسي، څومره تاوان به تا کړی وي، اقتصادي تاوان، څومره پیسې به تا خرچه کړې وي، زښته ډېرې که نه؟ آفرین، ښه. بل پوښتنه 2 خلاص شوې. وروسته ښه، درېیمه پوښتنه پاته، د سګرټ او چلم څکول کوم اقتصادي زیانونه لري؟ پوښتنه یې کړې ده. ګورئ، موږ تاسو چې سګرټ څکوو یا چلم څکوو، په دې ته به موږ تاسو مثال که سګرټ څکوو، سګرټ به اخلو، هر ورځ چې یو قطۍ سګرټ وڅکوو، ځینې خلک خو بیخي شاید 2 وڅکوي، ځینې خلک په 2 ورځو کې 1 وڅکوي، خو که اوسط یې ونیسو 1 قطۍ په یوه ورځ کې، نو موږ تاسو به د خپل ژوند دا کومه برخه چې دغه عملونه ترسره کوو څومره تاوانونه به مو کړي وي، څومره اقتصادي تاوان سره به موږ مخ شوي وو. ګورئ، که مثال 1 قطۍ سګرټ مثال په 20 افغانۍ دی، صحیح دی، 20 افغانۍ، 20 ضرب دی مثال په یوې میاشتې کړو، په 30 کې ضرب کړو، صحیح څومره کېږي؟ مثال 600 روپۍ شول. صحیح ده، څو 600. دا 600 په یوه میاشت کې موږ وڅکول، که چېرې 600 ضرب دی 12 وکړو، ګورئ 600 ضرب 12 وکړو، صحیح ده، 12 وکړو، 6 په 2 کې 12 2 یو سره 6 په 1 کې 6 چې هغه د یو 2 د صفرونه 2200 افغانۍ موږ د کال مصرف کړې. 2200 مثال که موږ تاسو
دغه 2200 افغانۍ چې هر کال موږ تاسو ته په سګریټو باندې مصرف شوې دا مثال موږ تاسو 40 کاله سګریټ وڅکو که نه 2200 مثال موږ تاسو 40 کاله سګریټ څکو که نه ضرب د 40 کو صحیح ده 40 کو څو به راشي 4 په 2 کې 8 4 په 2 کې څو کېږي آفرین 28 څو 28 2 3 0 نه 1 2 3 څومره شول یویز لسي سلي زریز لز رسرزي 2 لک واتات یا زر افغانۍ موږ تاسو په خپلو 40 کلن عمر کې تنا په سګریټو باندې ورکړئ دومره غټ اقتصادي مشکل و ومولیده آفرین ښه درنو زده کوونکو اوس راځم دلته یو چوکاټ راکړئ څو کلمې دي پکې لا دی څه دی څخه دی څه دی بل او دی ورپسې بیا هم او دی ورپسې په دی څه دی ورپسې چې دی څه دی دا کلمې راکړې دي دا کلمې په دوه تشو ځایو کې استفاده کړئ سمه ده ګورئ اوله خانه چې راځي وایي تمباکو هم د نشهیي توکو له من څخه په اوله خانه کې له راغلی او په دویم کې چې راغل له په اول کې او په دویم کې څخه ګوره تمباکو هم د نشهیي توکو له من څخه یو زیان رسونکی بوټی دی پوه شوئ په اوله خانه کې له په دویم کې څخه راغی سمه ده ښه بلې لیکلي سګریټ خانه خالي چیلم د سا د لارې د انسان سږو ته زیانونه رسوي ګورئ سګریټ او چیلم سګریټ او چیلم ګورئ سګریټ او چیلم د سا د لارې د انسان سږو ته زیانونه رسوي او صحیح راځي که نه آفرین بلکل او راځي ګورئ بل شي کړي سګریټ او چیلم خو خلاص شو نسوار د خولې او معدې د لارې انسان ته بېلابېل ناروغۍ پیدا کوي ګورئ چې سم شو او سم راغی که رانغی بلکل صحیح شو سګریټ نسوار د خولې او معدې له لارې انسان ته بېلابېلې ناروغۍ پیدا کوي پوه شوئ آفرین له هغې څخه وروسته چې دی پا دی ګوره سربېره په دې سربېره پر دې چې بله خانه کې چې راځي چې راځي چې په خپله عملیانو ته زیان رسوي د نورو خلکو د ناروغۍ سبب کیږي پوه شئ ګوره په اوله خانه کې چې راځي له راځي چې له په دویمه خانه کې څخه راځي په دریمه خانه کې چې راځي او راځي په څلورمه خانه کې هم او راځي په پنځمه خانه کې پر راځي او پسې چې راځي سمه ده پوه شوئ آفرین ورته ګورئ اوس درته وایم دا جملې روان دي که نه تمباکو هم د نشهیي توکو له من څخه یو زیان رسونکی بوټی دی پوه شئ آفرین بل ګورئ سګریټ او چیلم د سا د لارې د انسان سږو ته زیان اړوي بل او خلاص شو صحیح دی بل ګورئ نسوار د خولې او معدې د لارې انسان ته بېلابېلې ناروغۍ پیدا کوي پوه شئ دونه خلاص شو بل ګورئ سربېره پر دې چې په دې چې پوه شئ په خپل عملیانو ته زیان رسوي د نورو خلکو د ناروغۍ سبب هم کیږي پوه شئ په دې باندې آفرین ښه دا اوس لرې کومه هغه لغتونه چې کتاب کې راغلي او تاسو نه دي زده هغه به څنګه کوو هغه به ولیکو او بیا به څنګه کوو جملې هم ورته جوړې کړو او تاسو به بیا یاد کړئ په خپل کتابچو کې به دغه جوړې کړې جملې ولیکئ سمه ده آفرین ورته ګورئ زه لیکمه څه دی لیکمه چې د تخته به یو پاک کړم درته ګورئ زه لیکمه لامل صحیح شو آفرین بل لیکمه لیږدول شي لیږدول آفرین بل لیکمه غښتلی شي غښتلی آفرین بل لیکم درته سږی یا سږي به ولیکمه جمع شي سږي بل لیکمه لوګی شي لوګی آفرین څو دغه شول 15 لغتونه شول بس دي
آفرین ښه 5 بس دي. اوس دې ته جملې جوړوم. اول معنا کوم لامل څه معنا سبب لامل شي سبب آفرین لیږدول انتقالول آفرین غښتلی څه معنا قوي ځواکمن قوي سږي څه معنا شش یا ششونه لوګی دود پوه شوې پوه ګورئ لامل سبب لیږدول انتقالول غښتلی قوي سږي ششونه لوګی دود. اوس ګورئ زه درته معنا جملې ورته جوړې کړم. موږ باید د نورو خلکو د نیکمرغۍ سبب شو موږ تاسو باید د نورو خلکو د نیکمرغۍ سبب شو. صحیح دی. لیږدول انتقالول هغه څوک نه لنډه جمله به جوړه کړم. احمد د خپل کور لوښي لیږدول صحیح شو. بل غښتلی قوي ګورئ اجمل دلته اجمل راوړم درته اجمل یو ډېر قوي انسان دی. احمد یو ډېر قوي انسان دی. سږي ششونه ګورئ سګریټ سږي خرابوي یا د سګریټ څکول سږي خرابوي. بل لوګی دود موږ تاسو باید له لوګي څخه لرې اوسېږو لرې پاتې شو پوه شوئ پوه آفرین ګورئ لامل سبب موږ باید د نورو خلکو د نیکمرغۍ سبب شو. لیږدول انتقالول احمد د خپل کور لوښي انتقالول یا لیږدول غښتلی قوي اجمل یو ډېر قوي انسان دی. سږي ششونه سګریټ څکول سږي خرابوي. لوګی دود موږ تاسو باید له لوګي څخه لرې پاتې شو یا لرې اوسېږو. پوه شوئ پوه آفرین. درنو زده کوونکو زموږ تاسو درس همدومره و. تر بیا پورې ستاسو چې درس ته حاضرېږو یا تاسو درس ته راځئ کورنۍ دنده مو د دغو لغتونو لیکل یوه جمله جوړول ورته یادولې. ستاسو کورنۍ دنده تر بیا مو په خدای سپارم ښې چارې.